د ګناه یو دا ډېر غټ نقصان دی چې کوم سړی ګناه کو دا ګناه د وجې نه په انسان کې نحوست پیدا شي داسې ظلمت پیدا شي او کراهت کې پیدا شي چې کوم سړی بار بار ګناه کو د بار بار ګناه د وجې نه د انسان حس ختم شي انسان ته دا ادراک نشي چې زه دا نیکه چار که دا غلطه چار که نو میشتوس دمره زیات ګناهونه کې چې یغه ګناه د وجې نه د میش حس ختم شوی دی دا هر شی ظلمت دا د میش په زړه کې پیدا شوی دی میش ته ادراک نشي میش ته احساس نشي چې میش دا شاچار کی که غلطه چار کی کچیر یو سړی د صحیح ایمان ول سړی داسې چار وکړو نو هغه د دغه ګناه نحوست د دغه ګناه ظلمت کراهت کله نشي برداشت کولای دمره زیات کراهت وي نو میشتو نشي برداشت کولای حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه دغه یوارز د حرمه یو ګولا وکړه یو خشانه وکړه چا دعوت ورته کړو بیا دغه د یغ دعوت قبول ک چې کله پته ورته ولګیدل چې دا خو د دعوت د حرمه ری پیدای د ټوله کمای حرمه دو د رزي حرمه دو د یغ نعمت دعوت کړی دی حضرت فرمایي چې د 2 میاشتې د پورا د دغه نحوست ته په زړه کوو د 2 میاشتې د پورا د دغه ګناه ظلمت د دغه ګناه کراهت د محسوسو اواجه دا شای دی چې هغه خوروکه حلول نه و حرمه و نو چې کله سړی ګناه کو د ګناه اثرات د انسان په زړه کې پیدا کیږي بار بار د انسان په زړه کې دا دعیا پیدا کیږي دا سوچ پیدا کیږي چې یاره مو دا ګناه کړی وای مو دا ګناه کړی وای مو دا ګناه کړی نو چې کله یو سړی د ګناه عادت جوړ شي د سړی کنټرول کول ډېر مشکل اچر دي بار بار د انسان په زړه کې دا خبره ورته چې مو دا ګناه کړی وای مو دا ګناه کړی وای نو دغه وجنه چې کله د ګناه عادت جوړ شي بیا دغه نه بچ کول ډېر زیاته مشکل خبره ده یو سړی دی عادي صفا ماحول نه ورغی یو داسې کور ته چې پاغه کې ګندګي دو بدبوئی دو بد بی چې د یخ کور نو دا سړی په یخ کور کې یو منټ گزاره نشي کړی واجه ته شاید چې ماحول صفا دی د صفا ماحول نه ګنده ماحول ته ورغی او کچیرته داس یو داس سړی وي چې د یغه ایمان مضبوط وي د یغ سینا د نورانیت نه ډکوي د تکبر نه خالی وي د تقوا نه ډکوي دا سړی کچیره ګنده ماحول ته ورشي یا ګنده ماحول کې یو منټ گزاره نشي کړی کچیره یو سړی داس وي چې یغه اګنده کور د خپل وي بار بار هغه کور ته ورسي غایز ورسي وګا ورسي غرما ورسي همیشه په یخ کور کې وي بیا یخ سړی ته دا نه محسوسي چې په دا کور کې بدبوئی دو که خوشبوئی دو اواجه دا شای چې سړی بار بار ورسي نو کچیره بار بار یو سړی هغه کور ته ورسي یخ کور ته د تاک په وجه د یغ ادراک ختم شي د یغ حس ختم شي دا فرق نشي کړل چې دغه بدبوئی دو کدا خوشبوئی دو دا سه که یو سړی بار بار ګناه کو بار بار ګناه د وجنه د انسان دا حس ختم کیږي چې دغه نیکه چردو کدا غلطه چردو انسان دا فرق نشي کړای چې دا قربون الله او د الله رسول روزي کیږي او کدا په خپه کیږي دمر احساس نشي ورته اواز ادا چې انسان بار بار ګناه کو د ګناه عادت جوړ شي د ګناه د عادت ته وجنه د انسان حس ختم شي یو سړی داسته چې هغه شوګر میل کړي دا کیمځي کې چې چینا جوړیږي په دغه میل کې کدا ته یو کس ور شي د صفا ماحول نه بیا دا په دا میل کې یو منټ گزاره نشي کړی دماغ د خروب شي دغه میل ته ور شي بدبوئی دی وجنه کڅو کې بدر کوړه کچې بد مبارک شي بنت شي خوراکان نشي کړلای سم پروتاین نشي کړلای د ریزه نشي ورتلای د شپې نشي ورتلای او کایو سره داسوي چې هغه شپارز ولته وی ډیوټي ولته کې مودیجه ولته خوراک ولته کو څو ولته کو دغه کوي تب دره ګنده ماحول کې وسه د ترنګ برداشت کوي نو هغه برداشت کوي یغه ته محسوسي جهنه هغه خوراکا کو هم پرونه ورته څو کو پرونه ورته شپارز ولاته یب کې پرونه ورته دعوت نه کو زوره دا خبره محسوسوي نه چې زب ګنده ماحول کې
نو دا مثال دی د یو مؤمن سړی او د یو ګناهګور انسان چې کله مؤمن سړی داسې چې یو د ګناه عادت نه وي چې کله داسې ماحول تغیر شي چې هغه د ګناه والماحول وي نو دا سړی ته فورا محسوس وشي دا سړی فورا هغه خبره احساس ورته وشي محسوسه یې کو چې دا خو د ګناه زی دی دا ګناه ما قبل کې د نیکۍ لاره ته روش نو دغه وجه نه هر انسان ته پچار دو چې هغه نیکۍ لاره ته روشي د ګناه نه ځون بچ کو یو سړی داسته چې هغه ګناه وکړو بیا د په ذهن کې دا خیال ورشي چې اوس خو توبه ما وبوسه ځکه چې تبو خدا ګناه ز بیا کم بدار راونه افتا کې ز بیا کم بیا کیم ضرورت د توبې استلې کسې د الله قانون او د دنیا د ځکه ول قانون داسې نه دی په دا کې د ځکه اسمان فرق دی کچېره د ګناه وکړه توبه د وایست الله پاک د ټول ګناه نه معاف کوي بیا د ګناه وکړه بیا توبه وس الله معاف کوي بیا د ګناه وکړه بیا توبه وس الله معاف کوي دا سوچ ز سبو ګناه کو توبه ویلو بوسو دا شیطانی سوچ دی دا د شیطان سوچ دی دا کلام په ذهن کې ما پندوي نو دا خبره د ګناه دغه خرابي هدو دا نقصان هدی چې میشتوس کله کله بار بار ګناه کې د یغه ظلمت د یغه کراهت د یغه نحوست تم راځي تاوي چې سړی بیا د یغه ګناه عادت جوړ شي چې کله د عادت جوړ شي بیا بار بار د یوه ګنې ته د ګناه طرف ته تو سوچ جوړیږي بار بار دا وی چې مو دا ګناه کړی وای دا ګناه مې کړی وای دا ګناه مې کړی وای نو هر انسان ته پوښتنه چې هغه د ګناه نه ځون بچ کو